چې د اسد 24مه نیټه افغانستان د ازادۍ د یووالي او د قربانیو یو ثمره ده. دا د اسد 24مه نیټه زموږ ستاسو ټولو لپاره د هغو شهیدانو قربانۍ یاد ده او د شهیدانو د قربانیو یاداشت باید وکړو. د هغو اول د الله پاک رضا او پیرزوینه، دوهم قدم کې زموږ د شهیدانو د قربانیو برکت دی چې موږ ته دغه ځای راورسېدو چې دا د هغو هیله او ارزو هم وه. نو زه له خپله اړخه د افغانستان ټول مجاهد ولس ته او ټول هغه باعزته او قدرمن ولس ته د زړه له تله مبارکي وایم. باید دغه ورځ په ښه شاندارو مراسمو، هغه لکه د قرآن کریم په ختمونو باندې او دغه رقم شهیدانو په یاد باندې د دې ولس د دې ملت په همغږۍ او همکارۍ باندې ولمانځو.